هم په دغه ورځ عیسی د کور نه بهر شو او د دریاب په غاړه کېناسته او دومره ډېر خلک ورته راټول شوي وو چې هغه ته کښتۍ ته وخته او هلته کېناسته او ټول خلک ورته د دریاب په غاړه ودرېدل. هغه هغوی ته ډېرې خبرې په مثالونو کې وکړې. هغه ورته وفرمایل چې واورئ، یو زمیندار د کروندې دپاره بهر لاړو، نو چې کله هغه په خپل پټي کې تخم نستو نو څه تخم ترېنه په لاره پرېوتو، نو مارغان رالل، هغه یې وخوړه. څه تخم په کاڼیزه ځمکه پرېوتو، چېرته چې لږه شان خاوره وه او دا زر راوټوکېده، خو چې هلته لاندې نوره خاوره نه وه، خو چې نور راوخته نو هغه بوټي یې وسوځول او هغه وچ شو، ځکه چې جړې یې نه وې. څه تخم په غنو کې پرېوته، ازغي لوی شول او فصل یې لاندې که. او څه تخم په زرخیزه ځمکه پرېوته او غله یې وکړه، ځینې یو فصل، ځینې یو په شپېته او ځینې یو په 10. که څوک د اورېدو غوږونه لري هغه دې واوري. مریدان عیسی ته ورنږدې شول او تپوس یې ترې وکړه چې ته دوی ته په مثالونو کې خبرې ولې کوې؟ هغه جواب ورکړ، تاسو له دا موقع درکړې شوې ده چې د اسمان د بادشاهۍ په رازونو پوه شئ، خو هغه نورو ته نه ده ورکړې شوې، ځکه چې د هر چا سره چې څه وي هغه له به نور هم ورکړې شي، تر دې چې ورسره لا زیات شي. خو د چا سره چې څه نه وي هغه نه به هغه څه هم واخیستی شي چې ورسره وي. ځکه زه هغې ته په مثالونو کې خبرې کوم، ځکه چې هغې ګوري خو ویني نه، اوري خو پوهېږي نه. په هغوی کې د یشیا نبي یو پیشګویي پوره کېږي چې وایي تاسو به بیا بیا اورئ خو پوهېږئ به پرې نه، تاسو به په سترګو وینئ خو رسېږئ به پرې نه، ځکه چې د دې امت زړونه سخت شوي دي، غوږونه یې کاڼه شوي او سترګې پټې شوي دي. ګنې د هغې سترګو خو به لیدل، د هغې غوږونو به اورېدل او د هغې زړونه به پوهېدل او بیا به هغې واپس راګرځېدلې وې او ما به روغ کړې وې. ستاسو سترګې بختورې دي ځکه چې وینئ او ستاسو غوږونه بختور دي ځکه چې اورئ. زه تاسو ته رښتیا وایم چې د ډېرو نبیانو او سپرګانو دا ارمانو چې هغه څه وویني څه چې تاسو وینئ خو هغې ونه لیدل، او هغه څه واوري چې تاسو یې اوس اورئ خو هغې وانه اورېدل. نو بیا د زمیندار مثال واورئ. کله چې یو کس ته خدای پاک د بادشاهۍ کلام اوري خو پوهېږي پرې نه، نو شیطان راشي او هغه څه ته هم وباسي څه چې د هغه په زړه کې کرلې شوي وي. دا هغه څه دي څه چې په لاره کرلې شوي وو. په کاڼیزه ځمکه د کرلې شوي تخم مثال د هغه چا دی چې هر کله چې کلام واوري نو په خوشحالۍ سره یې سمدستي قبول کړي، خو چې جړې یې نه وي نو د زغم طاقت پکې د لږ وخت لپاره وي. نو بیا کله چې د کلام په وجه هغې تکلیف یا سختي راشي نو بیا سمدستي هغې تندک وخوري. په غنو کې د پرېوتلي تخم مثال د هغه چا دی څوک چې کلام واوري خو دنیاداري او د دولت مینه په ده غالبه شي او کلام بې میوې پاتې شي. خو کم تخم چې په زرخیزه ځمکه پرېوځي د دې مثال د هغه چا دی څوک چې کلام اوري پې پوه شي او یو په 10 یو په 80 او یو په 100 میوه راوړي. عیسی یو بل مثال هغې ته وړاندې کړ چې د اسمان بادشاهي داسې ده چې یو سړی په خپل پټي کې ښه تخم وکري او کله چې څوک وده وي او دشمن یې راشي او په هغه ځمکه ورته د غنمو سره جمدره وکري او لاړ شي. هر کله چې فصل زرغون شي او وږي وباسي نو جمدر پکې ښکاره شي او د زمیندار نوکران خپل مالک له لاړ شي او ورته وایي نه کا په کوم پټي کې چې تاسو ښه تخم کرلی و هغه خو اوس د جمدرو نه ډک دی. هغه په جواب کې وایي چې دا د دشمن کارونه دي. بیا هغې ووایي چې موږ لاړ شو او دغه جمدر ته وکاږو. هغه جواب ورکړ چې نه، کله چې تاسو جمدر وکاږئ هسې نه چې غنم هم ورسره وکاږئ، پرېږدئ چې دواړه یو ځای پاخه شي. نو د لو په وخت به زه لوګرو ته ووایم چې اول جمدر وریبئ او د سوځولو دپاره یې ګېډۍ کوئ، پس له هغې نه غنم وریبئ او زما درمن ته یې راوړئ. او یو بل مثال عیسی هغې ته وړاندې کړ چې د اسمان د بادشاهۍ مثال د شړشمو د هغه تخم په شان دی کم چې یو سړي راواغېسته او په خپل پټي کې یې وکرلو. دا تخم اگر چې د ټولو تخمونو نه ورکوټې وي خو کله چې دا لوی شي
نو دا د باغ د هرې بلې کروندې نه لوی شي او داسې بوټي شي چې د هوا مرغان راځي او د هغې په څانګو کښېني. عیسی ورته دا مثال هم ورکړ چې د اسمان بادشاهي د خمبیرې په شان ده چې یوې ښځې راواغېسته او په 3 کلپو اوړو کې ګډه کړه، نو بیا هغه 3 وړه خمبیره شوې. عیسی هغه خلکو ته دا ټولې خبرې په مثالونو کې وکړې او رښتیا خو دا دي چې یوه خبره هم بې مثاله ونه کړه. دا د نبي د پیشګویۍ تصدیق و چې زه به د خبرو شروع په مثالونو سره وکم او هغه خبرې به څرګندې کم چې د دنیا د پیدایښت راسې پټې ساتلې شوي دي.